السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوی درس او ویډیو ته ښه راغلاست. نن زموږ درس دی څنګه وکولی شو چې یو کس نه د یو ادرس او یا د یو ځای پوښتنه وکړو او هغه چې موږ ته ځواب راکوي هغه به کوم سیستم کې راکوي. باید په دغه یو خبرو پوه شو. اوس یو مخابره مې جوړه کړه، یو کنورسیشن غواړم تاسو لپاره تشریح کړم. دلته دوه کسان دي، یو کس په لاره کې روان دی او مثلا یو خپل ځای ورک کړی دی، ورک شوی دی او د یو ادرس پوښتنه کوي د دویم کس نه. اوس راځئ چې درس شروع کړو. مخکې له دې چې درس شروع کړو، که چیرې چینل مو سبسکرایب کړی نه وي نو چینل سبسکرایب کړئ چې هر کله موږ نوی او تازه ویډیو شیر کړو نو تاسو لپاره ورسیږي. ویډیو لایک او شیر کړئ چې نور دوستانو ته هم ورسیږي. راځئ اوس چې درس شروع کړو. لومړی کس: Pardon monsieur, nous sommes perdus. Nous cherchons le château de Bazoches. C'est loin d'ici? Pardon monsieur, nous sommes perdus. Nous cherchons le château de Bazoches. C'est loin d'ici? Pardon وبخه یا یو چانه ته وایم مثلا پاردو اکسکیوز ما وبخه یا مهرباني وکړه. سلتوپلی یعنې مهرباني وکړه. د هغې لپاره سلتوپلی استعمالېږي. پاردون دلته یو بهانه غواړم، یو چاته یو بهانه غواړم، یو چا نه چې پوښتنه کوي ورته وایي پاردون یعنې بهانه غواړم چې تا لپاره مې مزاحمت وکړو. پاردون بهانه غواړم. میسو محترمه. نو سم پیردو مونږ ورک شوي یو. نو cherchons مونږ ګورو یا سرچ کوو لو شاتو د بازوش قلعه. لو شاتو قلعه ته وایي. بازوش د قلعه نوم دی. مونږ د بازوش قلعه ګورو. C'est loin d'ici آیا هغه لرې دی د دغه ځای نه؟ یعنې کوم قلعه نوم چې واخیستو دا قلعه وایي د دغه ځای نه لرې دی. C'est loin d'ici آیا دغه ځای نه لرې دی؟ دویم کس ورته ځواب ورکوي. Non pas du tout. Vous prenez cette route là devant vous. Vous faites 3 ou 4 kilomètres et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Non, pas du tout. Vous prenez cette route là devant vous. Vous faites 3 ou 4 kilomètres et vous allez arriver à un village qui s'appelle Villeneuve. Non, non, pas du tout. بالکل نه. vous prenez دی ورته ویل چې کنه چې هغه ځای ډېر لرې دی. دی ورته نو pas du tout. نه بالکل لرې نه دی. vous prenez تاسو ونیسئ cette route دغه سړک là devant vous چې ستاسو مخامخ دی دغه سړک کې حرکت وکړئ. vous faites 3 ou 4 kilomètres تاسو 3 یا 4 کیلومتره لاره ووهئ. et vous allez arriver او تاسو رسیږئ. تاسو به رسیږئ un village معنا یو کلی ته qui s'appelle qui s'appelle Villeneuve چې د هغې کلي نوم چې دی ویلنوف دی. تاسو به یو کلي ته رسیږئ. ویلنوف په نامه یو کلی دی، هلته به رسیږئ. دویم کس ورته لومړی کس بیا ورته پوښتنه کوي، وایي ah oui je vois sur la carte. ah oui je vois sur la carte. ah oui اوخه je vois sur la carte زه په نقشه کې وینم. د دې کلي نوم چې دی واخیستو هغې سره نقشه دی او نقشه کې وایي دا کلی وینم. je vois زه وینم sur la carte په نقشه کې یا میپ کې. دویم کس: vous passez devant l'église et vous prenez la 12e rue à droite. vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau château de Bazoches. vous passez devant l'église et vous prenez la 12e rue à droite. vous continuez quelques kilomètres et vous allez voir un panneau château de Bazoches. vous passez devant l'église تاسو د کلیسا مخ نه تیر شئ. vous passez معنا تاسو تیر شئ. devant مخامخ یا مخ نه l'église د کلیسا. et vous prenez او تاسو ونیسئ vous prenez او تاسو ونیسئ la 12e rue à droite. یعنی تاسو ښي لاس ته دویمه کوڅه ښي لاس ته ونیسئ. vous prenez تاسو ونیسئ la 12e rue دویمه کوڅه à droite ښي لاس ته. vous continuez او تاسو جریان ورکړئ، ادامه ورکړئ quelques kilomètres یو څو کیلومتره یعنی یو څو کیلومتره لاړ شئ. et vous allez
voir او تاسو به وینئ پانو یو تابلو یا یو بورډ دا بورډ چې لګېدلی وي په سړک کې چې بورډ لګېدلی وي او کیلومتر او علامې یو دې طرف ته ځه او مه ځه دا علامې چې لیکل شوي هغې لپاره پانو وایي. شاتو دو بازوش تاسو به یو بورډ وینئ چې هلته لیکل شوی وي شاتو دو بازوش. لومړی کس بیا ورنه پوښتنه کوي ce sera à droite ou à gauche ce sera à droite ou à gauche ce sera à droite ou à gauche ce sera دا به یي à droite ښي لاس ته او یا à gauche چپ لاس ته. دویم کس ورته وایي بیرته à gauche vous devez tourner à gauche c'est un petit chemin qui mène au château. À gauche vous devez tourner à gauche c'est un petit chemin qui mène au château. À gauche و دا سړی ورته ځواب ورکوي چې چپ à gauche معنا چپ لاس ته. vous devez tourner او تاسو تاو شئ à gauche معنا چپ لاس ته c'est un petit chemin دا یو کوچنی لار دی qui mène au château چې تر شاتو پورې تللی دی. ورته وایي c'est un petit chemin qui mène au château دا یو وړه لار دی چې تر شاتو پورې تللی دی. لومړی کس چا چې پوښتنه کړې هغه ورته وایي merci beaucoup میسو merci beaucoup میسو merci beaucoup ډېره مننه میسو محترمه. دا زموږ درس و امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې کوم مشکل لرئ تاسو کولی شئ چې په کمنټ کې راته ولیکئ او په راتلونکي ویډیو کې به تاسو لپاره ځواب درکړو. تر راتلونکي ویډیو پورې په خدای مو سپارم. ښه وخت او ښه ژوند ولرئ. په مو هم ښه